السلام علیکم، زه بلال احمد یم. ستاسو په ساده ګل درې او په وړو کې څه خبرې کوم. ساده ګله بچي، دا ملا مې داسې داسې ماته کېږي چې دا پلار دلته ناست دی. زه څه وکړمه؟ نو پلار مې کښېني. نو داسې نه کېږي چې بار ته وځي لږ ډوډۍ وخوري او دا دغه وکړي. نو دلته راڅه کښېني 3 تنوره ډوډۍ وخوري. دا چې ګله نور به دوکان له ځي او موږ ته کار نو بچیو، نو ستاسو به هم داسې کارونه وي. بیبي موږ څه وکړو؟ کله به نالکۍ پاکو، کله به کوهي جوړو، خو که نو بچی زه دې څه وکړمه؟ نو دا ابوزه که نو 3 پتیلې ډوډۍ خوري. نو دا ناست دا شین کوتکی دلته راخواته راسه ناست دی. نو زه بیبي نور به دلته نه کښېني، دا به ځان خواته بوځمه. څه دغه تکلیف ځان ته مه کوه. نو ساده ګله بچی، مونږ خو دا ملا ماته کېږي. نو مونږ د څوکو په سر هم دړ دی او دا نظر هم کار نه کوي. نو تاله به واده هم پکار دی. نو بیبي دقه خبرې کوه ماته، نورې داسې مه کوه. نو ساده ګله بچی، دا پلار دې څه وځي نو لږه ګزاره په کور کې کېږي، نو صرف و په تا نه کېږي. نو بیبي هو صحیح خبره ده، زه به د ځان څه نن بوځمه. نو څه وکړمه؟ د کور کې ناست ساده ګله بچی، نو دلته په کور کې ناست دی. نو داسې به وته وې چې 300-400 روپۍ هم کوې. نو د غوړو تروړه خو پکې کېدې. نو دې مهنګایي ته ګور. بیبي خود مهنګایي ده، موږ اوس څه وکړو؟ نو 200 روپۍ دړې ده او کوي 300 روپۍ. نو څه وکړو؟ ساده ګله بچی، نو دا به څه په قسمت کې وي. نو دا به څه کار به هم دسه کوي. نو په دې کې به له کار کوئ. نو بیبي زه به اوس بوځمه، یا به ځي یا به نه ځي. نو دغه کوټه کې ناست دی او ناست او فیسبوک کوي او ټیو. زه بیبي زه به دې د موبایل د شپې خرڅ کړمه، په هغه به ګزاره وکړو. ساده ګله بچی، نو دغه دې وکړو نو ښه کار به وکړي. زه اوس څه وکړم؟ دلته کښېنمه او دا راشي او زه تنور کې ډوډۍ پخوم او رانې خوري او داسې کې ما ویل ساده ګل بچی له به څه پرېږدم. هغه ویل پرېږدوه. بیبي زه به څه نه کوم، زه کار له به ځم او خو زه بېرته به راشم او د دې راجي ګل څه به زما کار په ما په دوکان او په کار ناوخته دی. نو دا دې ساده ګله بچی په قلاره ځه او څه خوږ او دغه نه شي. دا زمونږ پروګرام دی، بل پروګرام کې به زمونږ سره حاضر جناب شي. والسلام.